بیا هم ښه راغلاست. د سایکیټري د تدریسي مسایلو په برخه کې نن مشخصا په خپله سایکیټري باندې بحث کوو. یوه موضوع ماته ډېره زیاته جالبه ده. مثلا یو نفر وایي چې ما ښه وظیفه لرله، اوس وظیفه نه لرم او اقتصاد مې ضعیفه دی، ژوند را باندې سخت شوی دی. یو ډېر عام متل دی په دري ژبه کې، وایي کله چې یو در بندیږي بل در خدای خلاصوي. اما زما پوښتنه دا ده، اکثرا هغه خلکو باندې چې یو در بندیږي، مثلا په یو ځای کې وظیفه لري، دوی هغه وظیفه له لاسه ورکوي، سبا ته وږي پاتې دي. دوی هغه خلک دي چې د دې در د بندېدو په صورت کې تر بل در رسیدو ته آمادګي نه ده نیولې. که په تا باندې دا دروازه بندیږي، ته باید دومره انرژي ولرې چې هغه بلې دروازې ته ځان ورسوي. په دې برخه کې موږ د پسنداز اړوند خبرې کوو. څومره خلک دي چې کلونه کلونه معاش لري، وظیفه لري، ولې په مجرد د دې چې وظیفه د لاسه ورکوي نور څه نه لري، مجبوره ده چې قرض وکړي. ځکه دا هغه خلک دي چې پلان نه لري، او کله چې ژوند بې پلانه کیږي تاسو د جدي ستونزو سره مخامخ کیږئ. سایکیټري نه یوازې دا چې ستاسو رواني اختلالاتو درملنه کوي، بلکې تاسو ته د ژوند د صحیح پرمخ ته وړلو طریقه او وسیله ښایي. راځئ مثال درکم. ستاسو په وجود کې ماغزه ستاسو د وجود بادشاهان دي، اما دغه مغز چې کوم بادشاه دی 4 مهم مشاوره لري. لومړی مشاور یې پوهیږئ تاسو خپله یاست، دوهم مشاورې ستاسو کورنۍ ده، دریم مشاورې ستاسو ملګري دي، څلورم مشاورې ستاسو محیط او چاپیریال ده. یو ملګری ماته راغی، ماته ویل چې والا شکیب جان چی کنم پیسه ندارم، مفلس شدیم. چرا وظیفه پیدا میکنی؟ هیچ وظیفه نیست. خب درست است. چند دوست داری که وظیفه دارن؟ والا دوستای ما بیکار است. کله چې ستا ملګری بیکاره دي، ته توقع لري وظیفه ولري؟ یا زما یو ملګری ده، والا شکیب هیچ نمیتونم درس یاد بگیرم. چرا درس یاد گرفته نمیتونی؟ والا در خانه کل روز جنگ است. سری چی جنگ است؟ مادرم به پدرم میگه که امروز فلان چیزا نآوردی، امروز دیگه چیزا نآوردی. کله چې ستا کورنۍ محیط سم نه دی او ستا مغزو ته ستا د کورنۍ لخوا منفي انرژي درکول کیږي، توقع لري بریالی اوسې؟ یو ملګری راځي، والا شکیب جان پیسه پس انداز کردن نمیتونم. خیلی بیادر آیفون 12 از کجا خریدی؟ خو ایره خوب باید میخریدم چون دیگه مردم داره. کله چې ته د چاپیریال د اغیزې لاندې هیله لري صحیح ژوند وکړي. او ځینې وختونه موږ خپله ځان ته ستونزه جوړوو. مثلا 100% خلک دي چې سهار وختي راجګېږي، تمرین کوي. 100% خلک دي چې خپل ژوند ته مشخص هدف لري. زما یو اساسي ستونزه دغه خلکو سره چې وظیفه نه لري دا ده چې کله ورته وایم چې خب وظیفه نداری، میخوای چی باشه وظیفت؟ هر چی که باشه. په مجرد د دې چې تاسو نه دي ټاکلي څه شی، نشئ کولی کوم شي ته ورسیږئ. نو په ټوله کې ستاسو مغزه ستاسو د وجود او ستاسو د زندګۍ کنټرولونکي دي. اما 4 مشاوره لري: تاسو، ستاسو کورنۍ، ستاسو ملګري او ستاسو محیط. که دا مشاور صحیح مشاورینی تاسو کامیاب اسئ. هیڅ مشکل نه لرئ په ژوند کې. که چیرته ستا مور و پلار له تانه حمایت کوي، که چیرته ستا ملګري با هدفه یي په ژوند کې کامیابه یي، که چیرته ستا په محیط کې هغه خلک چې منظم ژوند لري، او که چیرته ته هغه انسان اوسې چې با هدفه اوسې، په ژوند کې د هیڅ ستونزه نشته. ځکه ته برنامه ریزی کوي، د برنامه ریزی په اساس مخ ته ځې. اما که ستا د مغزو دا 4 مشاور ښه نه یي، مثلا ځینې کورنۍ د خپلو اولادونو ته ارزښت نه ورکوي، ځینې ملګري دي ستاسو وخت ضایع کوي، ځینې محیطونو کې بې ځایه شوقونه دي چې ستاسو پیسې له منځه وړي، او ستاسو خپله تنبلي او په ژوند کې بې هدفي ده، نو تاسو غلطې لارې ته ځئ. کله چې تاسو غلطې لارې ته لاړئ، خپل مسیر مو ورکوئ. چې مسیر مو ورک کړئ، ستاسو مغزه تر اغېزې لاندې راځي. کله چې ستاسو مغزه د اغېزې لاندې راغله، نور ستاسو په مغزو کې نور اپنفرین، دوپامین، سروتونین نه تولیدېږي، هغه 3 مادې چې تاسو خوشحاله ساتي. دا ډیره جالبه موضوع ده. انډریو ټیټ یو نفر دی چې پر یوټیوب باندې ډیرې ویناوې کوي. زه د ډیرو ویناو سره هم نظره یم، ډیرې ویناوې زما بدې راځي. هغه وایي زه کوم څه د ډپریشن په نوم نه پیژنم، زه همیشه خوشحاله یم، هیڅکله هم نه خفه کیږم. په کومه ورځ چې ډیر خفه اوسم، کله چې ماته یو څوک وایي چې خفه یې، زه ورته وایم نه، فقط لږ خوشحاله یم. ستاسو طرز د ذهن ولې باید
پیاوړی نه وي، چون د تاسو محیط یا ستاسو ملګري یا ستاسو کورنۍ یا خپله تاسو په غلطه روان یاست. او کله چې تاسو په غلطه روان اوسئ ستاسو د مغزو دغه درې مادې چې ما ویلې دا نه افرازیږي، چې دا افراز نشي تاسو اعتماد په نفس له منځه وړئ. زه مثال در کوم، مثلا زه یو ګروه ملګري لرم، ورته ورځم وایي چې والا شکیب جان وظیفه نیست، کارا نیست، زندگی خوب پیش نمیره. د دې اتاق نه راوځم زړه مې خفه دی، وضعیت مې خرابه دی چې رښتیا هم وظیفه نشته، سبا ما د دفتر نه ونه باسي. بل اتاق ته زه هغه ملګري لرم چې دوی مثبت اندیشه دي، ما ته وایي چې شکیب اوس وخت د تجارت دی، اوس کاري فرصتونه دي، روزي رسان خدای دی، اصلا د چی نه ډارېږي. بیرته چې راوځم انرژي مې بدلیږي، خوشحاله کاملا کور ته ځم. نو سایکیټري په ټوله کې په دې بحث کوي چې ستاسو ماغزه کوم چې ستاسو د وجود باچاه دی کولی شي ښه مشاورین ولري او د دې مشاورینو نه په استفادې کولی شي د خپل ژوند وروستي حد ته ځان ورسوي. په دې اړه سایکیټري بحث کوي. کله چې یو نفر ماته راځي، مثلا ماته وایي چې زه ډپرس یم، د خوشحالۍ احساس نه کوم، یا به کورنۍ کې ستونزه یا به چې د ملګرو کې ستونزه یا به چې د چاپیریال کې ستونزه یا به خپله مشکل لري. یو مثال در کوم، یو نفر ماته راغی راته ویلې چې والا ډاکټر صاحب زه خو خفه یم، ډپرس یم. ما ورته ویلې ښه ولې؟ وایي یو جنۍ سره مینه لرله، دا جنۍ بل ته ورکړه، د هغې نه وروسته نور د ژوند نه خوند نه اخلم. ما ورته ویل آیا د جنۍ په مرکه لاړ وې؟ وایي نه والا کورنۍ مې وایي چې تر اوسه پورې وخته ده. د کورنۍ باعث شوه چې دا ډپرس اوسي. یا ځینې ملګري لرو، یو فرد راغلی و، ده چې دی ویلې چې والا ژوند صحیح مخته نه ځي، زه په زندگی کې ستونزې لرم، تشویشونه لرم. ښه تشویش دې د چی په اړه دی؟ والا دا چې د کانکور په امتحان کې به کامیابه شم که نه. ولې؟ چون کورنۍ مې وایي که ناکامه شوې نو نور خو د تا آینده تباه ده. معمولا رواني اختلالات د همدغې مسایلو له امله یا کورنۍ یا ملګري یا چاپیریال یا ستاسو خپله تنبلي. یو نفر دی ټوله شپه ناست دی جی ټي ای ګیم وهي، ټوله شپه، سبا ته راځي ما ته وایي چې ډاکټر صاحب ما ته سلیپ ډیسارډر پیدا شوی، زه خوب نشم کوی، هر څه چې کوم خوب نه راځي. ولې خوب نه راځي؟ ولا تر 2 بجې پورې پبجي وهم یا جی ټي ای ګیم وهم. نو خو تا خو سارکاډین ریتم یا د خپل خوب هغه منظموالی له منځه یوړ. څنګه هیله لري چې خوب درشي؟ نو په نننۍ دومه برخه کې یو شی په یاد ولرئ چې که چیرته تاسو غواړئ د رواني اختلالاتو نه لرې اوسئ، د خپلو مغزو 4 مشاورین سم کئ. د کورنۍ سره همیشه مثبت بحث وکئ، همیشه بریالي ملګري په ژوند کې ولرئ، همیشه مثبت چاپیریال کې اوسئ او په خپل ژوند کې یو هدف ولرئ. بې هدفه ژوند مه کوئ. مننه چې راسره وئ. تر بیا مو الله مل ښې چارې.